ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، توبه او نیک عمل له مرګه وروسته د حال د ښې کېدو لارې دي. که غواړې چې له مرګه وروسته د الله رب العزت حال ښه کړي، الله رب العزت دې له عذاب نه وساتي، الله دې په نعمتونو ونازوي، نو په خپل ژوند کې الله ته رجوع وکړه او هغو کارونو ته مخه وکړه چې په هغو باندې الله رب العزت راضي کیږي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة منافقون کې په 10 او 11 آیتونو کې فرمایي: وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. له هغه مال څخه چې موږ درکړی مخکې تر دې خرچه وکړئ چې ستاسې یو کس ته مرګ راشي، نو بیا ووایي ربه که زه دې نږدې مودې ته وروسته کړی وی نو ما به صدقې کړې وی او زه به د نیکانو له ډلې شوی وی. او هیڅکله الله تعالی د یو چا مرګ نه وروسته کوي کله چې د هغوی نیټې راشي. او الله تعالی په هر هغه څه ډیر ښه خبر دی چې تاسې کوئ. همدارنګه د حاکم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 5 شیان تر 5 مخکې غنیمت وګڼئ: ځواني تر بوډاوالي مخکې، روغتیا تر ناروغتیا مخکې، شتمنۍ تر غریبي مخکې، وزګارتیا تر مشغولیدو مخکې، او ژوند تر مرګ مخکې. همدارنګه د بچیانو په پالنه کې کوشش کول تر څو هغوی نیکان شي او د خپلې کورنۍ لپاره دعاګانې وکړي. ته په خپل ژوند کې د خپلو بچیانو پالنه وکړه، په شرعي علومو باندې او په اسلامي اخلاقو باندې او د توحید په عقیده باندې سنبال کړه چې ستا له مرګه وروسته خپل رب ته لاسونه پورته کړي او ستا لپاره له خپل رب نه بخښنه او مغفرت وغواړي. همدارنګه شرعي علم زده کړه او د هغه په خپرولو کې کوشش وکړه. تا که شرعي علم زده که او د هغه په خپرولو کې دې کوشش وکړه، ستا له مرګه وروسته چې تا څه ویلي دي په هغه باندې خلک عمل کوي او د یو نه بل ته رسیږي، ګټه به یې تا ته الله رب العزت ستا له مرګه وروسته در رسوي. همدارنګه جاری صدقې تر ځان وروسته پرېښودل. پل دې جوړ که، لاره دې جوړه کړه، مدرسه دې جوړه کړه، جومات دې جوړ که، د دې ټولو اجر او ثواب به الله رب العزت ستا له مرګه وروسته تا ته در رسوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول کارونه په یو حدیث کې راټول کړي. رسول الله فرمایي، د مسلم حدیث دی، کله چې انسان مړ شي نو د ټولو کارونو سره یې اړیکه پرې شي، خو له ځینې کارونو سره یې اړیکه پاتې وي. جاری صدقه، هغه علم چې خلک ترې ګټه اخلي، او نیک بچی چې د ده لپاره دعا کوي. که د نن بچی په اسلامي اخلاقو او د توحید په عقیده او په شرعي علومو سنبال که، ستا له مرګه به وروسته تا لپاره دعا کوي. او که ته د خپلو بچیانو سالمې روزنې او دینی تعلیم ته متوجه نشو، چې څه یې کول تا پې سر نه ګرځوه، نو ستا له مرګه وروسته دا بچی ستا په حق نه پوهیږي چې دا خپل رب ته لاسونه لپه کړي او ستا لپاره ستا له رب نه بخښنه او مغفرت وغواړي. نو بېشکه ځینې د هغو عملونو او نیکیو نه چې تر مرګ وروسته له انسان سره پیوسته وي، هغه علم دی چې نورو ته یې ښودلی او خپور کړی وي. هغه نیک بچي دي چې تر ځان وروسته یې پریښي وي،
قرآن کریم دی چې په میراث کې ترې پاتې وي، جومات دی چې جوړ کړی وي، د مسافرو لپاره کور جوړ کړی وي، ویالۍ روانه کړې وي، او یا یې له خپل مال نه په ژوند او روغتیا کې داسې صدقه کړې وي چې تر مرګ وروسته هم له ده سره پیوسته وي. الله رب العزت دې موږ ته زموږ په ژوند کې د هغو اعمالو توفیق راکړي چې له مرګه وروسته د هغو نفع الله رب العزت موږ ته په قبر کې راورسوي. د داسې یو بدبختی تهداب په خپل ژوند کې مږدئ چې تاسو به مړه یاستئ، خو تاسو چې د همدغې بدبختی تهداب ایښی چې څوک په دې بدبختی کې ښکیل دي، د دې عذاب هم الله رب العزت تاسو ته ستاسو په قبر کې درکوي. برزخي ژوند. برزخ د دوو شیانو په منځ کې جدا کوونکی حد دی. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة رحمان کې په 20 آیت کې د خوږ او تریو سمندر په اړه فرمایي بینهما برزخ لا یبغیان. الله رب العزت د دې په منځ کې پرده پیدا کړې ده، یعنی د خوږو او تروو اوبو په منځ کې الله رب العزت پرده پیدا کړې چې دا سره جلا کوي او یو له بل سره نه ګډیږي. نو برزخي ژوند هغه ژوند دی چې د دنیا او آخرت د حقیقي ژوندونو په منځ کې پرده ده، چې په دنیا کې د انسان تر مړینې وروسته پیل کیږي او په قیامت کې د بیرته راژوندي کېدو پورې شمارېږي. که مړی ښخ شي، وسوځولی شي، که په دریاب کې غرق شي، که لیوان یې وخوري او که بل کار پرې وشي، خو د برزخ ژوند ورته ضرور حاصل وي. هر څوک چې مړ شه نو هغه په برزخي ژوند کې داخل شه او د قیامت تر ورځې پورې به پکې پاتې وي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة مؤمنون کې 9 او 30 آیتونو کې فرمایي حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الله فرمای تر دې چې د دوی یو کس ته کله مرګ راشي نو او به وایي ای زما ربه ما بیرته دنیا ته واپس کړه. کیدای شي چې زه په هغه څه کې چې اوس مې پرېښودل نیک عملونه وکړم. هیڅکله دوی بیرته دنیا ته واپس کیدای نشي. الله وایي کله، بلکې دا هسې یوه خبره ده چې دوی وکړه او تر دوی اوخوا به برزخ وي تر هغې ورځې چې دوی بیرته راپاڅولی شي. نو قبر د انسان هغه کور او د اوسېدو ځای ته ویل کیږي چې تر مرګ وروسته تر قیامته پکې وي. او انسان قبر او د مړي ښخول له هغه وخته راهیسې پیژندلی دي چې د آدم علیه السلام زوی قابیل حابیل وواژه او بیا یې ښخ کړ. نیکان خلک د قبرونو له لیدلو څخه عبرت او نصیحت اخلي چې اوښکې بهیږي او زړونه یې عاجزه کیږي، ځکه هغوی پوهیږي چې یوه ورځ به د دې ځای اوسیدونکي جوړیږي. نو باید وپیژنو چې قبر څه شی دی، په قبر کې به د بنده څه حال وي. ولې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبرونو په لیدلو امر کړی؟ د تاریخ کتابونه لیکي یو ورځ عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د خپلې کورنۍ د یو غړي له جنازې سره ووت. کله چې هغه په خاورو کې ښخ کړ نو خلکو ته یې وکتل او ویې ویل ای خلکو قبر ما ته غږ وکړه او ویې ویلې ای عمر بن عبدالعزیزه آیا ته له ما نه پوښتنه نه کوې چې ما په دوستانو څه کړي دي؟ ما ورته ویلې ولې نه، پوښتنه کوم. هغه راته وویل کفنونه مې ورله څیرې څیرې کړل، بدنونه مې ورله ټوټې ټوټې کړل، وینې مې ورله وڅټلې او غوښې مې ورله راوخوړې. آیا ته له ما نه پوښتنه نه کوې چې ما یې په اندامونو څه وکړل؟
ما ورته وویلې ولې نه پوښتنه کوم. نو هغه راته ویلې ورغوي مې ورته له لیچو راوویستل او لیچې مې ورله له مټو راوویستل او مټونه مې ورله له اوږو راوویستل، پتنونه مې ورله له ورنونو راوویستل او ورنونه مې ورله له زنګنونو جلا کړل او زنګنونه مې ورله له پوندو جدا کړل او پوندې مې ورله له پښو جدا کړې. بیا عمر بن عبدالعزیز وژړل او وی ویل خبردار، د دنیا پاتې کېدل ډیر کم دي، عزت ذلت دی، ځوانان یې بوډا کیږي او ژوندي یې مړه کیږي، نو هغه څوک یقیني دوکه دی چې په دنیا دوکه شي. ته لږ فکر وکړه هغه پاچایان چیرته دي چې ښارونه یې جوړ کړي ول، خاورو یې په بدنونو څه پیښې وکړي، چینجو یې په هډوکو او بدنونو مزې وکړي. په دنیا کې که دوی په تیارو شوو تختونو او اوبدل شوو بسترو د خادمانو په منځ کې ناست ول چې ټولو خلکو به عزت کوه، خو کله چې په قبر تیریږي نو غږ ورته وکړه او دې ته یې وګوره چې قبرونه یې کورونو ته څومره نږدې دي. له شتمن څخه پوښتنه وکړه چې مالداري یې څومره پاتې ده او له غریب څخه یې پوښتنه وکړه چې فقر یې څه شو. د هغو ژبو په اړه ترې پوښتنه وکړه چې په دنیا کې به پرې خبرې کولې، له هغو سترګو په اړه ترې پوښتنه وکړه چې لیدل به پرې کول، د هغه نرمو پوستکو، ښایسته مخونو او پستو بدنونو په اړه ترې پوښتنه وکړه چې چینجو پرې څه وکړل. رنګونه یې وران شول، غوښې وخوړل شوې، په خاورو ککړ شول، ښایست یې ختم شه، څټونه یې مات شول، اندامونه یې سره جلا شول او بدنونه یې ټوټې ټوټې شول. د هغوی مزدوران او غلامان څه شول، ډلې او خزانې یې څه شوې؟ قسم په الله دې مزدورانو او مریانو دوی ته هیڅ توښه ورنه کړه او نه یې ورله په قبر کې کومه تکیه کېښوده. آیا دوی په قبر کې ځان له نه دي؟ د لمدې ځمکې په طبقو کې د خاورو تر ډیریو لاندې پراته نه دي؟ آیا شپه او ورځ ورته یو شان نه ده؟ د هغوی او د عمل په منځ کې پرده واقع شوه، له دوستانو او کورنیو څخه جلا شوي دي. ښځو یې له نورو سره ودونه وکړل او بچیان یې په لارو او کوڅو کې خواره واره ګرځي. خپلوانو یې کورونه او میراثونه تس نس کړل، خو په دوی کې به هم ځینې داسې وي چې الله رب العزت به ورته قبر پراخ کړي. دا به هغه کس وي چې د دنیا له تازګیو یې نظر ښکته ساتلی وي او په دنیا کې ډیر خوندونه نه وي اخیستي. عمر بن عبدالعزیز بیا وژړل او وی ویل ای هغه بنده چې سبا به په قبر کې اوسیږي، په دې دنیا کې ته څه شي دوکه کړی؟ ستا نرۍ جامې چیرته دي؟ ستا خوشبویي چیرته ده؟ د مالداري خوشعیشي دې څنګه ده؟ کاش چې زه پوهېدلی چې چینجي به ستا په کم اننګي پیل کوي. کاش چې زه پوهېدی چې کله زه له دنیا څخه رخصتېږم نو ملک الموت به ما سره څه کې میلاویږي او د رب له لورې به راته څه پیغام راوړي. بیا یې اوږده ژړا وکړه. کله چې راستون شه نو یوه جمعه ژوندی و او بیا وفات شه. الله رب العزت دې پرې رحم وکړي. نو قبر ستا کور دی، یا یې آباد کړه او یا یې شاړ پرېږده. نور به مو واورو قدرمنو اورېدونکو، خود یوې دمې نه وروسته. اسمان کې ځلند ستوري سپین هلال دې ثنا وایي الله 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 الله. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. قبر داسې کور دی چې ډېرې پیښې پکې رامنځته کیږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر احوال موږ ته د دې لپاره بیان کړي دي چې موږ د قبر لپاره تیاری وکړو. په قبرونو کې د خلکو حالات په دنیا کې د حالاتو د بیلابیل کېدو په کچه مختلف وي. محمد رسول الله د مړي د حالاتو له هغه څخه د ساه ختلو، د ملائکو د حاضرېدو، مؤمنانو ته د آسمان د دروازو خلاصېدو او د نورو په وړاندې د بندېدو بشپړ وضاحتونه بیان کړي. دلته دا باید یاد وساتو د مؤمن او غیر مؤمن ترمنځ توپیر څه دی، له بدن سره د روح تړاو په کومه طریقه دی. برا بن عازب رضی الله تعالی عنه فرمای
موږ له نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره یوې جنازې ته لاړو، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې کیناست او موږ هم ورسره په خوا کې داسې په عاجزي کیناستو لکه چې په سرونو مو مرغان ناست وي، او د مړي لپاره قبر کنستل کېده. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په الله تعالی باندې د دې قبر له عذاب څخه پناه وغواړئ. موږ ټولو ویلې په الله تعالی باندې د قبر له عذاب څخه پناه غواړو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې مؤمن بنده له دنیا څخه روانیږي او آخرت ته یې مخه کیږي نو له آسمان څخه ورته ملائک راکوز شي، مخونه یې داسې سپین وي لکه د لمر، له جنت څخه یې له ځان سره کفنونه او خوشبویي راوړې وي، راشي او د مړي په خوا کې په دومره اندازه کې کینی چې نظر یې ورته رسیږي، یعنې دومره لرې ترې کینی چې دا یې ایله ویني او د هغه د روح د راتلو انتظار باسي. بیا ورته ملک الموت راشي، د سر په خوا کې کینی او ورته ووایي ای پاکه روحه د الله له لورې بخښنې او خوشحالي ته راووځه. نو هغه په داسې بهیدو راوځي لکه د اوبو څاڅکي چې د خم له خولې نه راوځي. روح ملک الموت واخلي، خو کله چې واخلي نو دا نور ملائک ورته د سترګې د رب په اندازه هم پرېږدي نه، تر دې چې په هغه کفن او خوشبویي کې واچوي او له هغې نه داسې خوږ بوی روان وي چې د ځمکې په مخ د اعلی مشکو هم خوږ وي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا ملائکې پورته روان کړي، د ملائکو په هره ډله چې ورتیریږي نو هغوی ورته وایي دا پاک روح مو له کوم ځایه راوړ، هغوی ورته وایي دا پلانی د پلانی زوی دی، او هغه غوره نوم یې یادوي چې په دنیا کې به پرې خلکو نوماوه، تر دې چې نږدې آسمان ته یې ورسوي، د دروازو د خلاصولو غوښتنه وکړي نو د هر آسمان نږدې ملائکې تر بل آسمانه بدرګه کړي تر دې چې آسمان ته وخیږي. نو الله رب العزت وایي زما د بنده عملنامه په علیین کې ولیکئ او بیرته یې ځمکې ته واپس کړئ، ځکه ما له دې څخه پیدا کړي دي، په دې کې به یې واپس کوم او له همدې څخه به یې بیرته راوباسم. نو روح به بیرته بدن ته راوړل شي، دوه ملائک ورته راشي، په قبر کې کینئ او ورته ووایي چې ستا رب څوک دی؟ نو دا مسلمان بنده به ورته وایي چې زما رب الله دی. بیا به ورته وایي چې دین دې څه دی؟ دا مسلمان بنده به ورته وایي چې دین مې اسلام دی. بیا به دا ملائک ورته وایي دا سړی چې تاسې ته راغلی و څوک دی؟ بنده به ورته وایي دا د الله پیغمبر دی. په ځینې روایتونو کې راځي چې ترې به پوښتنه وکړي چې من نبیک، او په ځینې روایتونو کې راځي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره به دته په قبر کې وښودلی شي او دا به ورته وایي چې د دې سړي په حق کې ته څه وایې؟ د دې سوال او ځواب په ختمېدو سره له آسمان څخه غږ وشي چې زما بنده رښتیا وویل. د جنت بستره ورته خوره کړئ، د جنت جامې ورته واغوندئ او د جنت دروازه ورته خلاصه کړئ. د دې نعمتونو په حصول سره ورته د جنت خوشبویي راشي، قبر ورته دومره پراخ شي چې څومره یې نظر لګیږي، او یو ښایسته مخی، ښایسته جامو او ښایسته خوشبویي والا انسان ورته راشي او ورته ووایي د هغه شي زیری واخله چې تا خوشحالوي، دا هغه ورځ ده چې له تا سره به وعده کیدی شو. دا مسلمان بنده به ورته ووایي ته څوک یې؟ ستا له مخ سره خو ډیر خیر راځي. هغه به ورته وایي زه ستا نیک عمل یم. قسم په الله چې ته به د نیکي کارونو ته ډیر په بیړه ورتلې او له ګناهونو څخه به ډیر وروسته کېدې، نو الله تعالی دې تا ته ډیر خیر درکړي. هو هغه ورته وایي چې زه ستا نیک عمل یم. نو نیک عمل څه ته وایي؟ دا د هغه لمنځونه، روژې، نیکي، صدقې، ویره، ژړا، حج، عمره، د قرآن کریم لوستل، له رحمان ذات سره مینه، تهجد، له الله نه ویره، له مور او پلار سره ښېګڼه، د علم طلب، الله تعالی لورې ته بلنه او د الله رب العزت په لاره کې جهاد دی. نیک عمل دې ته وایي. کله چې مؤمن بنده دا ځلیدونکی مخ وویني نو زیری ورته ورکوي او خوا و شا وګوري چې قبر ورته پراخ شوی وي.
د جنت بستره ورته غوړول شوي وي، جامې هم د جنت وي، نو پوه به شي چې د جنت د هغه نعمتونو په بدل کې هیڅ نه دي د کومو چې انتظار باسم. یعنې کومه نعمتونه چې الله رب العزت ماته په جنت کې راکوي دا د هغو په بدل کې هیڅ هم نه دي، نو دا به وایي چې ای ربه قیامت قائم کړه چې هغو نعمتونو ته زر ورسېږم. نو درنو اوریدونکو، خویندو او ورونو، د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی، کله دې تاسو دوکه نه کړي. راځئ په خپل ژوند کې هغه عملونو ته مخه کړئ چې الله رب العزت د قبر حالات در باندې آسان کړي. هغه ملائک چې تا نه پوښتنې کوي په هغو کې د الله کامیاب کړي او ستا قبر الله رب العزت باغ د باغونو د جنت نه وګرځوي. او که خدای مکړه د دنیا په لنډ او محدود ژوند باندې دوکه شوې، مخه دې فساد ته کړه، منکراتو ته دې کړه، نو د قبر حالات به بیا در باندې ډېر سخت وي او هلته به ملائک درنه پوښتنې کوي او د هغه پوښتنو ته به جواب نشي ویلی. نو د دې پر ځای چې د یو مؤمن په صفت د ستا قبر باغ د باغونو د جنت شي، نو قبر به د یوه کنده د جهنم له کندو وګرځي. الله دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم.